زموږ په دې صبر دی د الله په وکړو صبر. بسم الله الرحمن الرحیم. د کلي خانه ته د خېټې غم نه څه خبرې، زمونږ بچي چې ډوډۍ ویني پکې ساره شي، هغه یتیم چې د ماښام دا ځانونه وخشي، کوڅه کې کینی وای که چرته مې بابا راشي. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ضلع بونیر باندې وړوکی قیامت د خونړي سیلاب په شکل کې راغلی و چې هغې نیم بونیر زمونږ نه وړی دی. دغه کورونه یوازې ړنګ کړي نه دي بلکې دغه سیلاب د خلکو ارمانونه وړي، د خلکو امیدونه وړي دي. راغلی ما قدرنګر ته محمد شیر سره ولاړ یم، کوشش کوم چې زه اوس هم خبرې وکړم او کوشش کوم چې د هغه نه هم څه خبرې واورو. محمد شیره جی بیا خو الله پاک دې ستاسو هغه دردونه ټول په نیکو کې آمین په صبر کې تاسو ته نصیب کړي. آمین آمین. څه به ویل غواړي؟ د الله امتحان او په مونږ باندې وکړو او د الله امانت وو هغه هغسې دي. زموږ په دې صبر دی د الله په وکړو صبر. کتونکو به د تمهید کې ما دا خبره نشو کوی، خو زړه مې را ډک شو چې وایي کوم د محمد شیر 40 کسان دغه سیلاب جوړي دي. موږ چې یو ماشوم ناجوړه شي که نه د ورځې 10 پیرې تپوس کوو چې بچی څنګه یې. یقین وکړه دا دردونه نه دي، دا راټولول او د دې دردونو حاله پوره کول دا زمونږ د وس کار نه دی. رب تعالی ته به سوال کوو چې د محمد شیر دغه دردونه او د دې په کورنۍ کې چې څومره لواحقین دي الله دې دغه دردونه ډک کړي په نیکو سره په صبر سره. محمد شیره جی آیا وخت کې تاسو کور کې وایس؟ جی بار وم هغه ټیم کې اسلام آباد ته تلم، بچی به راته ملیشا دی. کله چې بونیر ته راورسېدم سواړی بازار ته نو دا واقعیت وشو. رور به راته کشر رور به بهر دوکان ته تله، هغه بچ شوی هغه راته کال وکړو چې هر څه یې وړو قیامت دی. ما خپل سر بچ کړه بس. بیا ته څنګه د هغې نه وروستو چې ته بیا نور حالات را سره ډک شوي؟ بس بیا چې زه هلته پساو شوم، زه دې خوا پیر بابا سیټ ته نه شوم راتلی، نو تقریبا 8 غنټې پس پیر بابا ته خلکو بیا راوړولم او بیا زه د خپلو لاشونو سره په چکر کې شو او هغه الله تعالی سره راکړو او څه په 2 ورځ څه په 3 ورځ باندې او ټول دفن کړو. څوک درله راغلي دي د لاسې له تومک له؟ الله دې د ټولو د پاکستان د کراچۍ پورې د خلکو په اخره په دنیا دا په کار کې چې هغو څه کړي دي هر چا او د لاس او د خپو د خدمتونه او منډې او تړلې او شپې او ورځې هر څه یې روم کړي او اوس هم لګیا دي. اوس د ژوندون د تېرېدو پاکستان شته او که نه خدایه په دې ځمکه څه بل امتحان شته او که نه ما د ساده باده دهقان دغه تپوس جوړوي چې آخرت کې بېګارونه د خان شته او که نه د یو غریب ماشوم بچي پلار نه پوښتنه وکړه دا جي زمونږ خو ځمکه نشته اسمان شته او که نه. کتونکو راځئ خپل هغه کارونه چې موږ د دنیا دپاره کوو، خپل هغه شیان چې موږ د دنیا دپاره سنبالوو، کوم هغه ارمانونه امیدونه چې موږ د دنیا دپاره کوو، راځئ د محمد شیر سے پشان نور داسې دردونکي خلک شته چې د هغوی سره دغه خپل هر څه ټول شریک کړو، که ټول نه وي چې نیمه برخه ولې ورکړو، د دې ضروریات وګورو، د دې دغه لمحې چې څومره په سختو کې تېرېږي هغه وګورو او د ځان نه زیات د خپل وخت نه زیات دوی له وختونه ورکړو. محمد شیره څه پیغام به لرې په اخر کې؟
ډېر نقصان د نورو خلکو هم شوی دی ډېر ماشومان شهیدان شوي دي ډېر خلک شهید شوی دی څه به بس زما زه به څه ویم د الله تعالی امتحانونه په موږ باندې راوستو نور زمونږ ګیر چاپېره په پچم کې ګاونډ کې چې کوم کورونه زما د کور سره برخ زما ګاونډیان مطلب لکه چا د کور 31 کسان د چا د کور 8 کسان د چا د کور 10 کسان د چا د کور 2 کسان ټول شهیدان شوي دي دغه الله فیصله وه او زموږ پې صبر دی محمد شیر هغه زویونو ته چې ګورې کور ته چې ګورې هغه یادونه هغه پټوان کتونکو نور خپرونه نه شو کوی رب تعالی د دوی د صبر ورکي مونږ راغلي یو د دوی د لاسې له خپلې برخې کومک ورسره هم کوو الله دې وکړي چې د دوی دغه دردونه انځور شي او څنګه چې ما مخکې وویله چې د دوی دغه غمونه ورک شي الله دې د غمونو د آفتونو مصیبتونو مخ تور کړي او الله پاک دې په دې ملک په دې وطن او په دې خاوره باندې د خوشحالۍ د امن بارانونه راکېږي آمین